ته دې په سبزۍ 22 او 25 میلیونه افغانۍ ورکوې، ته دې د بواسیرو په مرض باندې 23 میلیونه افغانۍ مصرفوې، ما نه اوربان غواړې؟ د دې ملت سرمایه باندې د تور او چور او تالان راچولی اوربان؟ د څه شي اوربان دی لیونیه؟ مازغه دې خراب دی لیونی. تر څو چې غني اریانا چوک ته لاړ نه شي په خپله خوښه اوربان دا شته نه. مونږ ته څه پروا نه کوي که په امریکا کې جو بایډن وي او که جو مدین وي او که ټرمپ وي. 4 ولسمشران 2 دورې د افغانستان جګړې ستړي کړل، دماغ یې ور خراب کړ. لیونی ټرمپ د افغانستان جګړه مهار نه شو کړلی چې افغانستان د نړۍ له نقشې نه ورکوه. آخر خپله د نړۍ له نقشې ورک شو. د افغانستان جګړې د امریکا ولسمشران له نقشې ورک کړل. ټرمپ نه ټویټر لري، نه فیسبوک لري، نه ساده ټلیفون لري. کله کله به مخکې مونږ زنګ ورته وهه، هېڅ ادرس نه معلوم چې زه ټرمپ سره رابطه څنګه وکړم. زه ټویټر لرم، مجاهد صاحب لري، قاري سعید لري، نور ټول هغه چې ټرمپ مونږ د نړۍ له نقشې ورکولو. فیسبوک لرو، ټویټر لرو، انسټاګرام لرو، هر څه لرو. لیکن هغه څوک چې مونږ د نړۍ له نقشې ورکولو، افغانان د نړۍ له نقشې ورکول، هغه په خپله د نړۍ له نقشې نه ورک دي. نو سوسیال خورو، سکشویانو، فول برایټانو، د سیکس او د ډرګس زامنو هغه امیدونه چې تاسو جو بایډن ته درلودل، ډېر مخکینۍ خبره نه ده، 15 ورځې مخکې تاسو څه ویلې؟ او جو بایډن راځي او جو بایډن راځي او جو بایډن ځي او جو بایډن راځي او جو بایډن چغې مو شروع کړې، قرارداد ته ورسئ. د هر ګویندویانو سکرین شاټونه مونږ سره شته چې هغوی د ټرمپ د جو بایډن راتلو ته څومره خوشحاله وو او مونږ چغې ورته وهلې چې که په امریکا کې هر څوک ولسمشر یې زمونږ ورسره کار نشته. د افغانستان ازادي او استقلالیت دا زمونږ ذمهواري ده. دا به له امریکانو نه وي، که دلته روسان وي، که دلته چینایان وي. زمونږ خاوره ده، د دې خاورې ازادي په مونږ باندې حق لري، مسلم حق مو ده له دې ملت او له دې خاورې نه د دفاع. امریکایان چې څنګه راغلي دي همداسې به بیرته مړې سترګې ځي. د دې خاورې بچیان مونږ یو. مونږ سکشویان او فول برایټان نه یو چې امریکا ته یې کم ووایو. ټولې نړۍ جو بایډن ته د تبریکۍ پیغامونه ورکول، یوازې سوپر طاقت، یوازې د افغانانو اصلي وارثانو، یوازې د ټولې نړۍ مسلمانانو چې چاته سترګې وې، هغوی جو بایډن ته یوه خبره وکړه چې دا خاوره زمونږ ده، که تړون ته ژمن پاتې کېږي، دا ګز دی میدان، کنې مونږه له دې جګړې لا ستړي نه یو، د دې هېواد له دفاع نه ښه په نره دفاع کولی شو. تړون ختم، سره معلومه به یې کړو. د امریکانو جواب طالبانو ته څه و؟ د خلیلزاد د مودې غځول چې دی به د طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ د دې تړون د عملي کولو لپاره د ده موده زیاته شي. ځکه خلیلزاد جمهوریت پلوی د هغه دیموکرات حکومت ده هلته. ستاسو امیدونه خو همدا و. ځکه مهم هم یو امریکایي ده، هغه هم د امریکا تابعیت لري. تاسو خو لابي دا کوله چې خلیلزاد لرې کوي، هغه هم افغاني ولس له امریکایي ده محب، نو په جای به یې محب وټاکئ. نو که دلته محب ټاکل کېږي د امریکا نماینده او که غني ټاکل کېږي، زمونږ دپاره دا اصل نه ده. زمونږ اصل دا ده چې افغانستان نه به د اشغالګر قواوې وځي، د ناټو قوتونه به وځي، قراردادیان د امریکانو به وځي. هغه چا چې امریکانو ته غوړهمالي کړې ده، جاسوسي او مزدوري یې کړې، لکه د خوست د کمپاین عسکر او قمندانان، دا به له افغانستان نه ځي. کنې دلته خو وژل کېږي. افغانستان خو قصابخانه ده د خارجیانو د مزدورانو دپاره. دلته خو به یې وینې تویېږي، دلته خو به یې عسکر یا مریخ ته ځي یا د مځکې تل ته ځي. نو خدای دې وکړي چې نن مو د ستانکزي خبرو باندې د زړه تڼاکې ماتې شوي وي د بادرک افغانانو، او هغه څوک چې د ستانکزي صاحب
عباس ستانکزي صاحب خبرې په باندې بد لګېږي، الله دې ورته زهر قاتل کړي چې د هغه خبرې بار بار اوري او له شرم او له غلامۍ او له مزدورۍ نه مري. عباس ستانکزی زمونږ سرلاری ده، زمونږ بلبل ده، سلام ورته کوو، سترګې په لار ورته. الحمدلله نن یې بیا خوله راپرانستله، هر تالیڅټې مزدورانې داسې ورونه پې باندې بال کړل چې نن یې غیر له دې چې شکنځلې وکړي څه وایي موقت حکومت نه منم. سکشویان فلبرایټان وایي موقت حکومت هلکه موږ نه د سره منو. موقت حکومت څه شته وایي؟ دا خاوره زمونږ ده، د دې خاورې واکمنان یو. موقت حکومت وایي چې موږ درته وایو غریب په دار راځو، ته دې موقت حکومت خوبونه وړی ولې ونه. دا د تره زامن مو دا یهودان او صلیبیان درنه روان دي، تاسو به یوازې پاتې کېږئ. مشرانو ته بد رد مه وایئ، دا د مسلې حل نه ده. ستانکزي صاحب په حقایقو ولاړې خبرې کړي دي. ستانکزي صاحب نه خبریالانو پوښتنې کړي ده، معقول جوابونه ورکړي دي. هغه که د اشغال په باره کې و، هغه که د امریکانو سره د مذاکراتو په باره کې و، هغه که په نورو مواردو باندې و، ستانکزي صاحب هغه خبرې کړي دي چې کوم د دې ملت غوښتنه وه، د هغه خلکو غوښتنه وه چې 18-19 کاله د همدغه مشرانو تر امر لاندې قرباني ورکړې. هغه خلکو همدغه غوښتل، همدا غواړي. او نه زمونږ سرې کرښې ستاسو غوندې دي چې سهار یې سرې کوي بېګا ته زیړي، چې بېګا یې سرې کوي سهار زیړي. موقت حکومت نه منې، تا خو بندیان هم نه خوشي کول، تا خو له امریکا سره تړون هم نه منه. ته خو جو بایډن ته سترګې په لار وې چې شړونګا به ولسمشر یو، بس طالبانو سره به تړون ختم شي، دلته به بیا بمبار دي چې دا د پارغنداب کې بمبار وکړه. څه یې وکړه؟ ما درته ویل چې طالب اوس هغه طالب نه ده چې طالب به مخکې ته به ورپسې، نه، اوس به ته مخکې طالب به درپسې. طالبانو الحمدلله په دې 20 کلن انقلاب کې ډېر څه ترلاسه کړه او ډېر څه یې له لاسه ورته. زنګ مه وهئ که نه یار. قاري صاحب راغلی. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم قاري صاحب، سعید خوستی پرون ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله. جلال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن خو ستانکزي صاحب بیا او د خلکو اور بل کړی ده د امریکایانو په ملګرو، د امریکایانو په یارانو باندې. نو موضوع هم هماغه د ستانکزي صاحب د مطبوعاتي کنفرانس موضوع ده. ستانکزي صاحب په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې څه وویل؟ د خبریالانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل او مهمې پوښتنې وې. هغه ویډیو هم نشر شوه او مهمه دا چې مهم پوښتنې مهم سوالونه و چې هغه ځواب شوله. دلته په دې بحث کې هم د ستانکزي صاحب د خبري کنفرانس په یو څو جملو تم کېږو چې لنډه خلاصه یې رااخلو. اوله خبره خو دا چې خبریال پوښتنه کوي چې طالبانو د امریکایانو سره تړون کړی ده او په خپل افغانانو وژني. دا سوال خو که تاسې یاد وي د تړون نه وروسته څو ځله دا سوال تکرار شو. دا خلک سوال کوي چې امریکایانو سره تاسې تړون کړی د خپل افغانان وژنئ، او آیا د خپل افغان وژل د مسلمان وژل جهاد ده؟ نو ستانکزي صاحب ښه ځواب ورکړو. د ستانکزي صاحب ځواب دا و چې موږ د امریکایانو سره تړون کړی ده، خو دغه اداره د کابل اداره چې دا د چا په مټو ولاړه ده، چا رامنځته کړې ده او د کومو اهدافو دپاره تر اوسه پورې حمایه کیږي. او بله اساسي خبره دا چې د کابل اداره متعرضین دي، متجاوزین دي، تجاوز یې کړی ده. د هغه ورځې نه چې تړون لاسلیک شوی دی، تړون نه 2 ورځې وروسته دوی عملیات شروع کړي دي، یعنې 2 ورځې فاصله هم نه ده پاتې شوې، 2 ورځې وروسته دوی عملیات شروع کړي دي. او د کابل لوړپوړي چارواکي طالب د زندانیانو خبرې کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته تیاری نیسي، ملیشې جوړوي،
د هند او د نورو هیوادونو نه پیسو وسلو دپاره قاري صاحب غږ هم نشته. جنرال صاحب قاري صاحب غږ نشته. قاري صاحب محترم غږ مو نشته. غږ کاوه قاري صاحب غږ مو نشته. لمن غږ کاورئ قاري صاحب غږ مو نشته. فاتح صاحب سلام علیکم. شاهین صاحب ما نه درته ویلې چې حنفي دا غږ واخله ورده همدا ومبانې وکړه. وعلیکم السلام مبین صاحب ته شاهین صاحب ته حنفي صاحب ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ما یو پوښتنه وه قاري صاحب ولاړ په ما په نظر راځي ما پوښتنه وه مبین صاحب دغه تاسو تعریف موږ ته ډېر غلط شوی ده. مثال امام عمر خو دومره غټ هم نه ده وایي که مثال د تاسو نظام راځي د اسلامي امارت دغه هغه به اوس مثال که نه څو چا مثال کوم خلک دي د هغوی مثال ګیر به په مخ نه پرېږدي مثال دا کوم زنانه حقوق د کوم د شته حکومت کې شته مثال د اشرف غني تاسو ته اداره ویستې دي حکومت کې کوم حقوق ځوانانو ته مثال ورکول شوي که نه هغه حقوق به د مثال طالبان په حکومت کې ورکول شوي دي که یو مثال یې راته ووایه په دې حکومت کې مثال د اشرف غني حکومت خو ولاکه حقوق هم ورکول شوي خو بیا هم لکه دغه کومه زمینه چې ورته اوس مساعده ده د مثال د هر چا په هغه کې صحیح که نه لکه پوهنتونونه او دا شیان او زیات هغه دوی موږ ورته زمینه مساعده کړې ده. شاهین صاحب دا سړی کار هغه خپله قطع شه جنرال صاحب ګوته یې ولګېدله حتما په هغه باندې ده لګېدلې مونه مهرباني. اوس کوم حقوق ځوانانو ته ورکړي دي لاسته راوړنه که د دې کابل د ګوډاګۍ ادارې یوه لاسته راوړنه موږ ته ووایه. فرض مثال په بیا رغونه کې قاري صاحب محترم راغی. قاري صاحب مبین صاحب زما غږ لرئ؟ هو غږ دې لرو مه کوه شاهین صاحب ته پرېږده ماته که نه ته یې کاته کېږي. زما غږ شته؟ هو غږ دې شته مهرباني وکړه قاري صاحب. ها نو د ستانکزي صاحب د خبري کنفرانس غږ مې لرئ؟ هو غږ شته مهرباني وکړه قاري صاحب. نو غږ دې شته؟ ها ستانکزي خبري کنفرانس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې ولې خپل افغانان وژنئ نو ستانکزي صاحب ځواب دا و چې افغانان دغه خلک چې دي د کابل ادارې ملکي دا متعاوزین تجاوز یې کړی ده او بل دا چې دغه اداره خو امریکایانو راوسته امریکایانو د خپلو تیارو د B-52 نه پراشوټ کړه او په افغانانو تحمیل کړه. دلته خو امریکایانو د ملت سره جنگ شروع کړی و دا چې امریکایانو د ملت دغه جنگ د دې ملیشو په غاړه ور واچولو طبیعي خبره ده چې دوی به وژل کېږي. دوی د وسله په ځمکه کېږدي اسلامي نظام ته د غاړه کېږدي دوی به نه وژل کېږي. دوی خو په دې نه وژل کېږي چې دوی کوم بل شي وژل کېږي. یو خبریال پوښتنه وکړه دغه پوښتنې ته بار بار ځواب هم ویل شوی دی چې دا خلک کلمه وایي. نو موږ وایو چې نو د خدای ظالمه زه خو تا په کلمه نه وژنم چې ته کلمه نه وایې ته کافر یې ته انګریز یې تا خو زه په دې نه وژنم تا خو زه د انګریز په ملګرتیا وژنم تا په دې وژنم چې دلته د ټامیانو ساتونکی یې د کفر او الحاد ساتونکی یې د هغه قوانینو ساتونکی چې هغه په دې ملت کې کفر راولي الحاد راولي د امریکایانو د ګټو ساتونکی یې دا 20 کاله د امریکایانو ګټې وساتلې زه په دې وژنم. نور کتل منځ کوي او داس کوي روژه نیسي زکات ورکوي او کلمه وایي په هغې خو ستا سره زما جنګ نه ده په کلمه خو زه تا نه وژنم چې ته کلمه نه وایې ته چې کوم کار کوي په کوم کار ستا مرګ اسلام روا کړی ده دغه عمل پرېږده چې هغه انګریز د افغان په کور ورخېژول دي دغه عمل پرېږده د انګریز ته جاسوسي پرېږده د انګریز غلامي پرېږده د خپل افغان کور ته د انګریز بویل پرېږده په دې دې وژنم دا چې پرېږدي بیا د مرګ نه روا صحیح ده. او بله اساسي خبره دا
ستانکزي صاحب په زغرده او په څرګنده وویل چې اشرف غني د واک پرېږدي، اشرف غني د واک د ګدۍ نه کوز شي، په اوربند هم بحث کېدلی شي، په سوله هم هغه وخت راتلونکی ده چې کله اشرف غني د واک نه لرې شي. دغه ټامۍ او د دې ټامي نور ټامیان ملګري هغوی چې په دې 6 کلونو کې ملت بې دریغه ووژلو او د ملت کورونه یې وران کړي، دا خلک هیڅ کله هم په راتلونکي کې حق نه لري چې په دې ملت واکمني وکوي. دوی ته په دې ملت د واکمنۍ حق نه ورکول کیږي او نه د حقوقونه دوی ویني. دا د ستانکزي صاحب د خبري کنفرانس هغه عامل چې دا هغه هم واضح کړ چې په خبرو کې ولې ځنډ رامنځته شوی ده. د دوحې د تړون په اساس هغه تړون چې د کابل ادارې هم منلی ده، د کابل ادارې د مذاکراتو دپاره همدا تړون د اساس په توګه ومنلو. د دغې تړون په اساس د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه 3 میاشتې وروسته ټول بندیان خوشي شي. دا د امریکایانو سره توی ده او د اسلامي امارت د مشرانو نومونه باید د تور لیست نه وایستل شي. دغه غوښتنې د کابل ادارې ته نه دي متوجه، کابل نه د بندیانو خلاصون نه مخکې بندیانو خلاصون د دوی نه غوښتی او نه د تور لیست واک. حکمتي او د هغې ملګري اوسه پورې هم د تور لیست نه دوی نه دي ایستلي. دوی نه موږ د تور لیست خبره نه د دوی پورې مربوطه ده او نه یې ترې غواړو او نه د بندیانو خلاصون د دوی نه غواړو. د امریکا आवाज نشته دی قاری صاحب. ورونه د کامرې مخلاصوي پرته له جنرال صاحب د کامرې مخلاصوي نه دا غونډه ته وایم د څوک راځي هغه نسته، هغه مشکل نسته، کامره چې خلاصه وي ښه ده شاهین صاحب، هغه مشکل نه ده، انټرنیټ کمزوری ده خامخا. ښه فاتح صاحب اوس ته ما ته دا خبره وکړه، قاري صاحب خو بیا لاړه، موږ غوښتل چې د تا پوښتنې تاسو سره مخامخ کړو. کومې لاسته راوړنې د کابل د ادارې یادولې ځوانانو سره دوی څه کړي دي؟ تر اوسه پورې خو موږ څه نه دي لیدلي. دوی خو ځوانان د پوهنتون هلکان، د مکتب ماشومان، د مدرسې ماشومان غیر له دې شیران کړي، د افغان پیغلو عزتونه یې کړي، نور څه خو موږ نه دي لیدلي. که تاسو یوه بېلګه وړاندې کړئ. بل یا قاري صاحب دغه د مبین صاحب چې دوی موږ مثال پارې ولسوالۍ کې ځوانانو ته مثال یو رئیس ټاکلی ده، د ولایتو په سطح مثال ټاکلی ده. رئیس موږ هم ټاکلی ده شاهین صاحب. او شاهین صاحب د هغه د شاک د ولسوالۍ رئیس ده، رئیس ټاکل څه یې کړي دي؟ مهمه خدمت ده، ټاکل خاصانه دی، ټاکل خاص به وټاکي. مهمه خدمت څه خدمت یې کړی. خدمت خو شاهین صاحب والا خدمتونه خو دوی دغه خدمت کړي. مثال اشرف غني حکومت چې د ټول معلوم چې په سات کې کړ حکومت د کوم کس دوی ټاکلی ده. قاري صاحب محترم د موږ غږ اوري، قاري صاحب غږ ما اوس تاسې غږ شته؟ زما قاري صاحب انټرنیټ بیا کمزوری ده، لکه اشرف غني چې ورخطا ده، انټرنیټ هم داسې ورخطا ده. او والله چې قاري صاحب د فاتح صاحب په نامه باندې دغه ځوان د دوه ورته پوښتنې متعلق دي او پوښتنې به واخلو. دا یو چې موږ له طالبانو ډول طالبان اصلي انځور موږ ته بل رقم ښودل شوی، لکه دوی وایي ځوانانو لپاره ډېر څه شوي دي، د کابل ادارې کړي. زه چې اوس ترې پوښتنه کوم څه یې کړي دي، ما ته نتایج راوکړه، کوم خدمت د ځوانانو دپاره شوی، د پوهنتونونو، د مکتبو، نور. دا یې وایي چې ولسوالۍ ته د ځوانانو لپاره مشران ټاکلي دي که نه؟ د ځوانانو مشرانو تش په ټاکنه دا اکتفا کوي. اشرف غني څه کړي دي د افغانانو دپاره قاري صاحب محترم؟ اشرف غني د افغانانو دپاره دا کړي دي چې تاسې د هېواد په ولایتونو کې وګرځېږئ. پخوا خو دومره وحشت او قتل په د 15-14 کلونو کې نه و شوی لکه د ده په دوره کې چې وشو. د داسې قتل و قتال وشو، داسې افغانان په شهادت ورسول شول چې په تاریخ کې نه دي دومره کسان په شهادت رسېدلي. بسته فامیلونه له منځه ولاړل. بیا دا یو فامیل نه، 2 نه، 10 نه، 60 نه، په سلګونو داسې پیښې شوې دي چې د غني په دوره کې د CIA روزل شوي ملیشو، هغه ملیشې چې د غني او د CIA په ګډه مشوره روزل شوي دي د افغانانو د قتل عام لپاره، هغوی بسته فامیلونه د منځه وړي دي. تاسې وردګ ولایت ته لاړ شئ، تاسې قندهار ته لاړ شئ، تاسې روزګان ته لاړ شئ،
تاسې ننګرهار ته لاړ شئ، تاسې خوست ته راشئ، تاسې هلمند ته لاړ شئ، تاسې هرات ته لاړ شئ. په دې ولایتونو کې بسته بسته فامیلونه، دا 2 ورځې موږ د اشغال د غمیزې په نوم یو ډېرې ویډیوګانې نشر کې تاسې به لیدلې وي چې د یو فامیل ټول غړي په شهادت رسولي دي. یوازې هغه سړی چې په سفر و، ایران ته یا چېرته په سفر تللی و، هغه ژوندی پاتې شوی ده. نور انسان په کور کې ژوندی نه ده پاتې شوی. دا یو فامیل نه، په سلګونه داسې فامیلونه. او د خپلې خولې اعتراف ده چې د نیویارک او واشنګټن دپاره زه قرباني ورکوم. د نیویارک او واشنګټن دپاره 50,000 که 55,000 سرتیري وژل شوي دي، دوی سرتیري. هغه طالبان چې په شهادت رسولي دي، عام ولس چې په شهادت رسولي، هغه خو حساب نشته. دا خو ده چې حساب معلوم ده. دا هم د غلط حساب دی، دې نه ډېر زیات دی، دې نه په څو چنده زیات دی. دا یې خدمت ده. او د ده خدمت دا ده چې فحاشي زیاته ده، عریاني زیاته ده. د یوې غونډې د یوه کنفرانس په نوم هلکان او جینکۍ جمع کړي، هغې نه وروسته بیا په کنفرانس کې یو پټ کنفرانس وقفه قایمه شي. په وقفه کې بیا نو د یو بل ته د تعارف موقع ورکړل شي چې یو بل سره پیژنګلي وکوئ. جینکۍ او هلکان خپل منځ کې تعارف وکوئ، یو بل ته موبایل نمبر یې ورکوئ، یو بل سره تعارف او پیژنګلي وکوئ. د سیمینار په نوم یا په هر نوم فحاشي تاسو عریاني د اسلام په خلاف سپکې سپورې وګورئ. دا سړی چې کله اول وخت ته ورسېدو تاسو ته به یاد وي د ځوانانو پارلمان همدې دپاره جوړ شوی ده چې ښځې او هلکان سره یو ځای کړي، جینکۍ او هلکان ښځې هلکانو سره یو ځای کړي دي. او بهتره تاسو ته معلومه هم ده چې هغه جلکۍ چې په پارلمان ته تللي دي په کوم شي تللي دي؟ آیا په رایه تللي دي؟ نه، هغه په څه شي تللي دي پارلمان ته؟ د نیویارک او د واشنګټن هلته بیوټي پارلر او د آرایشګاو فاحشې ولیدي، هغه یې هلته په پارلمان کې کېنولي. تاسې ښه پېژنئ، نومونه یې درته معلوم دي چې په امریکا کې به آرایش کولو، په امریکا کې به فحاشۍ کولې، د هغې لپاره دوکانونه جوړ کړي وو، ځایونه جوړ کړي وو. هغه راغلي د پارلمان غړي د پارلمان دپاره وکیلان یې وټاکل شوي. دا د ملت حال، د ملت د فساد حالت وګورئ، د پیسو د چورو چپاول حالت یې وګورئ. په 280 میلیون ډالر خو صرف د ارګ یوه سرچینه وایي چې 280 میلیون ډالر د دغې بېنشانه تیرو له لارې، د بېنشانه الوتکو له لارې دوبۍ ته یوه کمپنۍ ته نقل شوي دي. 280 میلیون ډالر. 19 قسمه غوښه خوړل کېږي، 19 قسمه. مبین صاحب دغه نومونه ولاکه ما اورېدلي په عمر کې، خوړل خو پرېږده، ما ولاکه نوم اورېدلی وي، ګوشت فلان، ګوشت فلان، ګوشت فلان، ګوشت فلان. نور یو شی مې پېژنو د فلمر غوښه، موږ فلمر ورته وایو، فلمر خړتمای ورته وایو، تاسې که څه ورته وایئ، خړتمي غوښه یې هم پکې خوړلې ده، هغه هم خوړلې ده. قاري صاحب دې کې تازه غوښه شته، بل دغه بواسیر علاج باندې 3 میلیونه افغانۍ لګېدلي. دا څه رقم بواسیر ده؟ زه دې ته حیران یم چې دا ټول هر بواسیر د دومره مصرف تر سوی که تنه په محقق باندې 23 میلیونه افغانۍ د بواسیر د علاج دپاره. دا څه رقم بواسیر دي؟ مبین صاحب داسې به واورئ چې په هغې به بیا موږ تاسې د شرمه تلفظ نشو کولی، د هغې د شرمه به هغې موږ نوم نشو اخیستی. داسې به واورئ. دا ډېر منحوس او ذلیل سړی ده. دغه خلک چې دي، دا اشرف غني او د ده دا ډله چې دا د مصطفی کمال اتاتورک ملحد پلویان دي، دغه د اسلام سرسخته دشمنان دي. دا په غرب کې د دې دپاره روزل شوي دي، لکه څنګه چې اتاتورک لعین په ترکیه کې د اسلام بیخ او بنیاد وویستو، دا سړی د دې دپاره رالیږل شوی و چې په دې خاوره کې به د اسلام بنیاد باسي، د اسلام بیخ به باسي. پروسه کال تاسې ولیدله صدیق صدیقي د ارګ نه د کمال اتاتورک د مړینې په ورځ پیغام نشر کړی و، ځکه دا د هغې لارویان دي، هغې ته دوی عقیده لري. دا سړی چې دا په دې نیت نه و راغلی افغانستان ته چې دا اوس د کوم شي سره دی مخ شو، دا خو په دې نیت راغلی و، دی په ډېر بدماشۍ کې هم و، تاسې که یاد وي، دی په دې نیت راغلی و چې دلته د اسلام جومات، مسجد، ملا او اذان منبر نوم ختم شي، او نګه کفر نګه سیکولریزم دلته واکمن شي. دلته به اذان په عربۍ نه کېږي. دا اراده ده چې اذان به په عربۍ نه کېږي، لمونځ به په عربۍ نه کېږي، ټوپۍ پټکۍ دا شیان به منع وي. ملا طالب باید ونیول شي، دریاب ته وغورځول شي. خو دغه سړی په دې شیانو کې کامیاب نه شو، ځکه د ملت توره راواخیسته او د ملت په تاریخ کې په تېرو 1400 کالونو کې ثابته کړې، داسې بدماشانو ته یې ډېر ښه ځواب ورکړی ده. نن دا دی په چیغو دی او
د افغانستان په راتلونکي کې دی سهم هم نه لري. تاسې به یې وګورئ ان شاء الله د دې خبیث په راچپه کېدلو به یې موږ تاسې زړونه یخېږي ان شاء الله. د الله په فضل دا ټامیان او فلبریټان چې دوی اخري ورځې دي دسیسه فریب په کار اچولی دا اچولی و، خو ان شاء الله قاري صاحب محترم د دغه ټامیانو د محب او د دغه خبرې دغه سکشویان همدغه ټامیان د دوی ویندویان ډېر لملمه کوي چې طالبانو ته اخطار ورکړی که وربان نه کوئ جګړې ته تیار شئ. تاسو جګړې ته تیار یاستئ؟ ډېر خطرناک اخطار یې ورکړی ده. مبین صاحب خطرناک اخطار د تیار څه کوي چې موږ د تیار هم 2 متره وروختي یو یې طرف ته تیار الحمدلله. د اسلامي امارت صفوف منظم دي، تیار دي. د اسلامي امارت ورځ تر بلې قوي شوی ده، قوي کیږي او الحمدلله مجاهدین په پخواني حالت کې نه دي. دا دوی ته هم معلومه شوې ده. اوس دوی دې خبرې ډېر ورخطا کړي دي چې د امریکایان اوس دوی به څه کوي. دوی خو میاشت مقاومت هم نشي کولی او دوی دا خبره کوي چې امریکایانو سره طالبانو تړون وکړو خو کابل حکومت چپه نه کړو. د کابل حکومت امریکایان د ووځي، امریکایان د ستا د څنګ نه لرې شي، دا د امریکایانو تیارې توپ ټانګ دا د امریکایانو ملاتړ د ستا نه لرې شي. ستا زور به بیا په هغه وخت کې معلوم شي چې ته یو ولایت ساتلی شي او که نه، ته د کابل ښار ساتلی شي او که نه. په ارغنداب کې زه غلان افغانستان داسې ځوانان لري تاریخ صبر وکړه لږ. نه وروره لږ خیر ده، لږ ګوره دلته مونږ وخت درکوو، توهین مه کوه. اول وخت تاته درکوم، اول وخت تاته درکوم میرویس وروره، افغان دې مونږ اول وخت تاته درکوو، خو کنځلې مه کوه، توهین دې چا مه کوه. څو سوالونه وروسته به پاکستان هم درته وښیو، پاکستان ته یې او هڅه به درته وښیو. خو هلمند چې کله برید وشو امریکایانو چې کله مداخله وکوله دوی ساه واخیسته. په قندهار کې امریکایانو مداخله وکوله. په هر ځای کې چې دوی ټغر په ټولېدو شي امریکایان مداخله کوي. د امریکایانو د مداخلې پرته دوی هیڅ نشي کولی. دا خلک د جنگ مورال نه لري، د جګړې مورال نه لري، روحیه نه لري. قاري صاحب یو خو ته وخت ورکړی مسله په تړون کې ځینې شرایط په طالبانو باندې ښودل سوي چې په لویو مرکزونو په حملې نه کوئ. که چېرته طالبان د تړون ته ژمن یا د تړون مات شي، ته څه فکر کوې د امریکایانو په شتون کې به د کابل ګوډاګۍ له منځه لاړ نه شي؟ ګوډاګۍ اداره اورې قاري صاحب مایک مو باندې دا خو واضحه خبره ده، ډېر څرګنده خبره ده. امریکایان چې دي، امریکایان دا تړون چې طالبانو سره لاسلیک کړی دی یا د دې خوا یې خوا منډې وهي، دا وجه دا ده چې امریکایان جګړه نشي کولی. امریکایان جنگ نشي کولی. امریکایانو که جنگ کولی شوی دوی موږ ته د ژوند حق نه راکولو. د خبرو حق خو پرېږده چې دوی د دوحه کې موږ سره مذاکرات وکوي. امریکایان جنگ نشي کولی. د جنگ نه بغیر دوی د چل ول د مکر و فریب بدیل لري چې موږ د دوی چل مکر و فریب ته متوجه یو. تاسو د کابل د امریکایانو د ضد و نقیض څرګندونې ګورئ. نن هغه د دفاع وزارت د ویان خبرې تاسو واورېدې، یو خبره وکوله، وروسته یې خپلې خبرې اصلاح کړې. د خپلو خبرو د اصلاح لپاره دویم ټویټ وکړو. یعنې دوی دومره ورخطا دي. دا د زهر او غړپ د افغانستان نه وتل دا به دوی کوي. دا پیاله دوی خولې ته نیولې ده، کله یې لرې کړي کله یې نږدې کړي، کله یې لرې کړي کله یې نږدې کړي. خو وخت نږدې ده، وخت په دوی باندې راتنګېدونکی ده، کړۍ راتنګېدونکې ده. دغه د زهر او غړپ به دوی کوي انشاءالله. او وځي به، او که نه وځي نو خو بیا به بله لار خو شته نه. جهاد د جهاد به کېږي د دوی سره او د دوی په مقابل کې به تر هغې ورځې پورې جهاد روان څو پورې دوی ذلیله وشکړل شي. قدرمن اللهم عزتک. حنفي وردک صاحب مهرباني وکړه څه سوال لرئ؟ السلام علیکم جنرال صاحب محترم، تاسو ته وردک صاحب ته قوري صاحب محترم ته او د تاسو د لایو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پوښتنه خو مې نه لرله مول چې د قوري صاحب وخت ضایع نه شي، که ورځ ته بیا وخت راکوی هم که د مشکل شته. غوښتل مې د ستانکزي صاحب د کنفرانس په رابطه باندې او د دغه مخکې ورور فاتح صاحب چې کومې خبرې وکړې چې د کابل ادارې د ځوانانو لپاره کوم خدمتونه کړي، غوښتل مې په دې باندې خبرې وکړم. که د قوري صاحب وخت نه ضایع کېږي تاسو اجازه وي لنډ، که داسې لنډ هغه کې مونږ کوشش کوو سوالونه راواخلو.
ډاکټر صاحب. مننه. په سترګو د مخکني ورور فاتح صاحب وویل چې د کابل رژیم د ځوانانو لپاره خدمتونه کړي دي، د ټولو ولایاتو په سطحه او د ولسوالیو په سطحه یې دوی لپاره رئیسان او د دوی لپاره ادارې فعال کړي دي. نو دا خو معلومه خبره ده چې د غني د پلیت ډیموکراسۍ له امله د افغانستان زرګونه 6 میلیونه ځوانان اوس په ایران کې مهاجر دي. دا د غني دغه خدمت وجه وا چې دغه د پلیت ډیموکراسۍ په وجه د افغانستان ځوانان اوس په 6 میلیونه ځوانان بې قانونه هغه په ډیره سختۍ په ډیره تکلیفونو سره په ایران هیواد کې وخت تیروي. دا یو له سره وړنه. بل له سره وړنه دا و د غني د پلیت ډیموکراسۍ چې د فاتح صاحب کوم اشاره وکړه دا و چې په زرګونه زره ځوانان یې ووژل. کوم چې موږ پیژنو په خپل میدان وردګ ولایت کې د افغانستان په سطحه چې کوم معلومات لرو د خپل ولایت په سطحه چې کوم معلومات لرو په زرګونه زره ځوانان داسې ځوانان وژل شوي چې حقیقت کدرونه و د آینده لپاره د غني د پلیت ډیموکراسۍ په نتیجه کې وژل شوي دي. او همدغه شان د پاتمنو خویندو عزتونه یې لوټ کړل. زرګونه زره پاتمنې پیغلې د غني د پلیت ډیموکراسۍ له امله له زده کړو محرومې شوي دي. د غني د پلیت ډیموکراسۍ بله لاسته راوړنه وه او په زرګونه زره مکاتب وران شوي دي. په خپله موږ په خپل ولایت کې په خپله ولسوالۍ کې په خپلو د همجوار ولسوالۍ کې په لسګونه داسې مثالونه که ضرورت شي موږ وړاندې کولی شو چې په زرګونه زره مکاتب وران شوي دي، بمبار شوي دي، محصلین شهیدان شوي دي، زده کوونکي شهیدان شوي دي او همدغه شان په زرګونه زره مدرسې بمبار شوي. د کندوز د مدرسې بمبار یې ښه مثال دی. دا د فاتح صاحب په غور سره وروي. همدغه شان بله خبره مې دا کوله که وخت وي چې دغه د ستانکزي صاحب د کنفرانس په دې کې د دوه مهمې نکتو ته اشاره وشوله. یو تړون ته متحد کېدل. د افغانستان اسلامي امارت دا ویل چې تړون ته متحد دی. څه چې د په تړون کې شوي دي، کوم نقاط چې په هغه کې شته دي، کوم موارد چې په هغو کې دي مادي، دغو ته د افغانستان اسلامي امارت بشپړ متحد دی او هغه به عملي کوي او عملي کړي هم دي. او بله خبره دا وه چې تاسو مونږ سره شئ وروسته بیا خپله تبصره وړاندې کړئ. تبصره مو لږه اوږده ده. قاري صاحب انټرنیټ کې اکثر مشکل وي، تر څو له قاري صاحب نه مونږ د ملګري سوالونه کې مستفید شي ته نه دی به جواب ورکړي. صحیح ده. د نصرت قبایل په نامه باندې مهرباني وکړئ. سلام علیکم. نصرت قبایل. وعلیکم السلام مبین صاحب. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. نصرت قبایل. اورم مبین صاحب. نصرت صاحب غږیږي، غږ هم شته دی. فقط اوس د بل ورور ته غوار کوي. ډاکټر نړیوال صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غږ مې درځي که نه؟ وعلیکم السلام. هو غږ دې راځي، مهرباني. زما یو سوال دی، کوچنی سوال دی کاري صاحب نه. دا د ستانکزي صاحب نن د مطبوعاتي مرکه کې د داسې یو اشاره وکړه چې که چېرته اشرف غني استعفا ورکړي، یعنې دا اداره ړنګه شي، این وروسته به افغانان به په خپلو منځو کې سره کیني او د نوي اسلامي نظام په نامه په شکل باندې به کار کوي. دې نه ماته داسې معلومه شوه چې دا په دې یعنې پخوا ماته نه وه معلومه چې دا به داسې وي که نه، خو اوس دغه د ستانکزي صاحب خبرې نه داسې یو شی راووت چې یعنې اسلامي امارات به په دې اساس یا په دې شرط به د موقتي ادارې سره موافق وي. که چېرته اشرف غني استعفا ورکړي، یو موقتي اداره به جوړه شي چې به 1 کال وي، 6 میاشتې به وي، څومره به وي، د هغې تر چتر لاندې به بیا افغانان سره کیني، نوی اسلامي نظام به جوړوي چې هغه به امارات وي یا هر قسم نام چې دوی ورکوي، خو افغانان به په خپلو منځو کې جوړوي. یعنې دا دې شي ته اشاره نه وه چې طالبانو هم د موقتي ادارې ته اوس لږ څه خوښ دي یا کوي یا موافق دي ورسره. کاري صاحب. ډاکټر صاحب محترم دغه خبرې